غواړو. ګوري طالبانو ورونو، د طالب او د معلم به یې داسې شوخ غوندې وي، داسې وي طالبانو لکه آرام سمندر غوندې نه وي. په دنیا کې یو بحر د طالبانو هغې ته آرام سمندر وایي. دا وایم چې زه تللی یم طالبانو ورونو، که نه ډېر ملګري ولو بحر ته چې لاړلو نو 2 کښتیو کې ملګري کېناستل، نو کښتۍ خو بحر خو هم ډېر خطرناک دي طالبانو ورونو. نو زه چې کومه کښتۍ کې ناست وم ورته مې لا بلې نه به یې مخکې کوې، نو سم مزید سو طالبانو ورونو. داسې خوند یې وکړه که نه چې ترنه مخکې سولو. که نه خو ویډیو مو نشر کوم بیا دا خو افغانستان ده که نه، دا بیا خو دلته خو تان دس تحمل کولی. نو بیا طالبانو ورونو د مسلمان داسې په طبیعت کې شوخ غوندې دا بزرګینه ته تسبیح واړه وروړه. نبی صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه به طالبانو په اس باندې چې سپرېده داسې به سپرېده، داسې به چې خیس کړه طالبانو ورونو نیغ به د اس په هغه باندې کېناسته. دا به ویل چې د اس په شا پیدا سوی. تاسې کې داسې نشته چې اس ولاړ وي او داسې ورخیس کړي بغیر له هغه نه چې پښه کېږدي په خیس باندې د اس په شا باندې کېږي. اس به یې خوږوم نه، ځکه که داسې دروند خیس پې باندې ور واچوې اس ملا ماته یې که کولی شي. اسلام به داسې. عمر رضی الله عنه یو ورځ سړي ولیدل تسبیح ورسره دي مړه مړه روان دي، داسې په دوره ووهل. وایي دین مړ نه ده، دین ژوندی ده، ژوندي ژوندي ځایه. دغه علم دغه تعلیم کې چې دا نن یې موږ زده کوو، ومن اکبر مآخذه على هذا التعلیم، یو له لویو عیبونو نه په دغه تعلیم دا ده انه یبعث على التعطل وحب الهدوء. شاګرد ته طالبانو دا ډېر خوند ورکوي چې رخصتي سي. شاګرد ته دا ډېر خوند ورکوي چې آرام وکړي، راحت وکړي. ويجعل المعلم كالمحيط الهادي، دنیا کې یو دریاب د هغې ته آرام سمندر وایي چې آرام غوندي بیا دا ډېر خوند ورکوي. لا حرکة فيه ولا اضطراب. يقول في بيت رماك الله أيها المتعلم، اے متعلم الله دي اول بطوفان فدسي طوفان فإن بحرك هادي لا اضطراب في موجه. دسي متعلم چې دا موجونه وهي دسي کنه. تاسې فکر وکړئ طالبانو ورونو، اوس که تاسو د شیخ صاحبان راواخلې لمانې نیولې تر څومره شیخ صاحبان په اس باندې سپاره سي، هغسې یو ورځ یو اس راواخلې ورته په دې باندې یوه منډه ورکړه. طالبان خو پرېږده څومره شیخ صاحبان په اس باندې منډه وکړلی سي. قسم په الله که په 100 کې 3 نه نور زیات دې سپارم سي. وی غورځم سترګې مې تور خوري. نو طالبانو ورونو یو له عیبونو د تعلیم نه دا ده په نن عصر کې چې طالبانو علماو نه داسې انسانان ګرځولي کالمحیط الهادي. دی چې په اس نسي سپرېدلی غورځېږي بیا دی سنګر ته هم نه ځي. دی چې په اس نسي سپرېدلی بیا د کفر په طرف باندې بیا ډازم نسي کولی. دی بیا د کفر په مقابل کې خبر هم نسي کولی. باید ځوان نسل طالبانو شوخ تربیه سي، داسې شوخ نه چې چاته ضرر ورسوي. مست غوندې سړی وي، باید سړی داسې څوک وي. تر صحابو رضی الله عنهم د هغوی هغه وګوره که نه چې څنګه شو خلک ول. رسول صلی الله علیه وسلم طالبان یو ورځ میلمه راغلی رسول صلی الله علیه وسلم ته، نوی اسلام راوړي نو اوښه یې ته باندې تړلې. یو صحابي د نعیمان نومیږي، د نعیمان صحابي رضی الله عنه ده ته دا نور ملګرو ویلې که نر یې دا اوښه حلاله کړې. وایي نر مې بلی وایي وایي که رسول علیه السلام بیا خبر نه به خبروي وایي ځنې خبروي. ستې طالبانو اوښه حلاله کړله، ستې یې همغلته کباب کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات کې ناست هغه سره څه ورته وایي. صحابي دغه ته دعوت اسلام ورکوي خو مجلس خو وخت نیسي. سړی چې باندې راووته چې ګوري اوښه یې حلاله ده، هغه پوستکي پراته دي. رسول الله ته بېرته په زړه ورننه وي. رسول الله اسلام داسې په غوسه سو وایي دا چا؟ هغوی ورته ویلي وي دا نعیمان. هغوی خو مشوره ورکړې چې نه به یې ورښیي. اتې نعیمان وتښتېدې یو جي کې داسې ناسته هغه ده کنده غوندې ده واښه یې پرې ور واچول. نو صحابه ورته ویلي وي چېرته ده نعیمان؟ یو صحابي ورته وایي ای الله رسوله نعیمان دلته نسته. رسول الله اسلام ډېر غوسه و چې کله راغی نو دا واښه چې نعیمان نه رالرې کړه چې دا نعیمان راووت او دا مخکې داسې ګرجن مرجن غوندې. رسول صلی الله علیه وسلم هغه ګرد له مخ نه پورته کوي ویلې راځه زه 2 دانې ورکوم. ودرېد موږ به تاسې داسې شوخي وکړو. وایي زه 2 دانې ورکوم. یو صحابي و طالبانو سویبت ابن حرمله نومېده. دا ډېر ګپي و. نعیمان و سویبت ابن حرمله و ابوبکر صدیق دوی په شریکه تجارت ته لاړل. چې تجارت ته لاړل یو کوټه یې ونیوله په بازار کې کرایه ونیوله چې دوی ووتل. یو ورځ دا نعیمان راغی د سویبت ابن حرمله ته یې ویلي وایي زه وږی یم د ډوډۍ راواچوه چې زه یې وخورم. هغه ورته ویلي ودرې ابوبکر صدیق صاحب نه ده راغلی چې هغه راسي. نو وایي زه وږی یم هغه به بیا راسي وروسته ورته وایي نه یې کوم. وایي ښه زه به دې مسپک سم. باندې ووتو بازار ته ورته ویلي وایي ما سره دلته یو غلام خلک غلام پسې راغلي غلام اخلي. وایي غلام در باندې خرڅوم ما اخلي که نه؟ هغه ورته ویلي ولې نه اخلو؟ خو ګوره یوه خبر ده په 8 اوښانو در باندې خرڅوم 8 اوښانو باندې. خو یوه خبر ده هغه داسې غلام ده چې پاړه یې غاړه کې واچي ځکه بیا وایي چې زه اصیل یم. ای خلی اوس نه واخلې بیا ماته بیا راپکروئ نه. وایي زه چې هغوی راغله دروازه یې را خلاصه کړله ورته ویلې وي دغه
هغه ورته ویل راوځه ورته ویل زه اصیل یم وایي نه دی باندې موږ پوه کړي یو دې پړی غاړه کې ور واچو په بازار کې سویبت ابن حرمله روان کړی شر و شور جوړ سو اته اوښې ده ته زه چوک کړل خوان ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی هغه ورته ویل زوی مو مړ سه د رسول الله صحابي ده و سړیه ده ګپ یې در باندې جوړ کړی طالبان داسې نو د نن عصر د تعلیمي نصاب